صاحب دا بېوزلو خلکو د هغه مرسته چې کېږي هغوی په اړه به پوښتنې دي وکړو. برک صاحب ستړی مه شئ. خیر هسې خبریال صاحب ژوندی اوسي چې موږ ته د خپرونې کې وخت راکړه. ډېره مننه درنه کوم چې موږ یې وغوښتلو خپرونې ته خبریال صاحب. ژوندی اوسي. ژوندی اوسم. خیر لومړي سر کې به دا پوښتنه درنه وکړو چې کومې مرستې کېږي آیا اړمنو کورنیو ته رسېږي که نه؟ ښه دا دې ښه خبره وکړه، ښه پوښتنه دې وکړه خبریال صاحب. زه به دا لیدونکو ته داسې وایم لومړیو کې خو چې و غریبانانو زړه ته مو دغسې غوټه تیږه کېږدوی ځکه چې موږ دا غټ کوم چارواکي یو که نه، که وکیلان دي، که پارلمان غړي دي، که والیان دي، که مدني پاولان دي، دغو ټولو نه چې کله روزګاره شوه دا مرسته خدای وکړي که د دې کلم د څوکې په اندازه مرسته روزګاره شوه بیا به تاسې غریبانو نه څه کېږي. ځکه خبریال صاحب که زه درته وایم که نه چې دی ما خېټه خو ته ګورې دی ما خېټه چې اوسه پورې ګوره دا روژه راغلې لږه لږه دې ځایو کې لږه کمه شوې ده. دا د دې وجې نه کمه شوه چې بس دا لږ لږ مرستې مونږ ودرېدې. خو اوس بیا لږه ښه دی دا څو ورځې ځکه چې دا لاس ډوډۍ یا لاس ماړۍ شروع شوي دي غریبانو سره. بس دې کې اول مو ور ودانګو دا غټ خلک ور ودانګو غټ خلک اوسې ویر شو. بس دا غټ غټ مدني پالان سیاسي شنونکي دا ویر شو. بس هغه ته غریب ته بس یو غریبو کې راولو ماړۍ داسې ورسه ونیسو کړه چا په سوشل میډیا کې شیر کړو. بس خلکو ته وویو چې موږ غریبانو سره مرستې وکړې. غریبانو سره مرستې نن سبا افغانستان کې نشته. ټول غټ چارواکي دي، غټ چارواکو خپلې خېټې مړوي بیا وروسته غریب ته ورکوي. دا خبره ده صفا درته وایم خبریال صاحب. نور ته بله پوښتنه لرې ما نه یې وکړه په دواړو سترګو چې درته حال کړه. ستاسې خبرې په تایید سره آیا تا دا خېټه چې غوټه شوې ده دا د دې مرستو نتیجه ده؟ خبریال صاحب ښه پوښتنه دې وکړه. دا لیدونکو چې تاسې دا کومه خېټه ګورئ که نه دا خېټه صرف همدغو غریبانو مرستې چې هرڅه افغانستان ته موږ غټ غټ وکیلان بس جمع کوو په دې خېټو کې چوو همدا خېټې مو غټې شوې. کله چې موږ نه دا خېټو نه اضافه شوه بس بیا خپلو خپلوانو ته یې ورکوو. خپلو خپلوانو نه وروسته بس بیا نور غریب ته چې ته لږ یو نیم ته څاڅکی ور ورسېږي هغه دی. متل داسې شوی دی خبریال صاحب ویلې غریب خدای پیدا کړی ویلې خدای بې ورسوي. موږ خو هسې بس غټې خېټې دي مزې دي چړچې دي. کومې مرستې چې راځي ښه دغه تاسو رقم چارواکي اخلي آیا دغې حل لاره شته که نه؟ بس حل لاره دا د خبریال صاحب څو چې دا غټ وکیلان او دا غټ طبقه چې کومه دی که غټ سیاسي شنونکي دي موږ په شمول ټوله دوی چې کله ځانونه اصلاح نه کړي او دا مرستې دوی داسې د الله نه لږ وډر شي چې الله یاد کړي چې وایي چې والا مونږ به خدای په قیامت پورې سپښتنه کوي چې دا خېټه دې په ارام غوټه کړې ده د غریب حق دې خوړلی دی. دا دې ویلې داسې کړی خو نه دا پښتنه اول موږ سره ذهن کې نشته. موږ د غټو سیاسي شنونکو سره نشته، وروسته بیا غټو چارواکو سره نشته، وکیلانو سره نشته. چې دا یو سړي ذهن کې دا خبره نه وي خبریال صاحب نو غریب خود تباه دی. غریب خو غرق دی. مننه. هغه لس ډوډۍ چې اوس شروع شوي دي آیا په ولایتونو که ولسوالیو کې؟ خبریال صاحب خبره دې ښه وکړه. زه به دا لیدونکو ته وایم د لاس ماړۍ یا ډوډۍ چې کومې شروع شوي اوس وخت کې دا دی کې اوس لاسوهنه ډېره کېږي. لاسوهنه خو په دې کېږي ته ګورې خبریال صاحب دا دوی جمعې والا خدای شته ما خو وانخسته ما ویلې ورک کې غریبو ته به ویر کړم. بیا شروع کړه دا لاس ډوډۍ مې اوس خپل ځوان دې راوړم غریبانو بیا پسې پرېښودې دي خبریال صاحب والا. بس څنګه کوي خو بس موږ خېټه دی که نه موږ خېټه چې مړه نه یو نو غریب به زه څه کوم مو هم خېټه ده. اخري پوښتنه به درنه وکړه چې حل لاره یې چی دی د لس ډوډیو او همدا رقم د اړمنو خلکو سره د مرستې چې چارواکو ته ورسېږي. بس خبریال صاحب ښه خبره دې وکړه. دا لیدونکو ته به زه اخره کې دا پیغام ورکړم وړوکې غوندې چې نور بس کوي خدای نه وډار شئ الله یاد کوي روژه دی مرضونه ځینې راغلي دي همدغې وجې نه چې د غریبانو حق مونږ خوړلی دی. ما کوئ دا غټو چارواکو ته زه دا یم د تاسو د میک دې طریقه چې نور بس کوئ غټو چارواکو چې چېته مرسته کېدله خپله لاس ارڅوي په پټه یې ورکوئ غریب ته یې ورکوئ په پټ لاس یې ورکوئ. ضرور نه ده چې ته دا عکسونه واخله میډیا کې خپرونې په وکړه په فیسبوک کې شیر کړه ته ما کوئ بس ته دغې نه بس نور وډر شویه. نو دا وړوکې غونته پیغام یې ما و چې دا غټ چارواکي واوري چې بس نور ما کوئ دا
بس تیر شو دغونه دایمو غونډې خېټې ما په غوټه ووایي بس دا غریبانو ته دا حق ورکړئ خدای وکړي دا خبرې خوښې شوي وي مننه تا څخه ډېره مننه خیر هسې ژوندی موږ ته دې وخت راکړو. مخه دې ښه وي خیر هسې. د پکتیا وینز ټي وي د تاوده بحثونو خپرونه همدلته پای ته ورسېده تر بیا ښه وخت درته غواړو